ساتي، څوک شادیانې ساتي. دا د مؤمن کار دی، دا د مؤمن شان دی. ته چې دا مصرف و خرچ په سپي باندې کوې نو د الله په بنده باندې ولې نه کوې؟ په یتیم او په کونډه باندې ولې نه کوې؟ ته چې په شادي باندې مصرف کوې او په پیشو ساتې په هغې باندې مصرف کوې او خاص پیشو یې ساتلي. عام پیشو خو هر کور کې یو مړې ډوډۍ خلکو ورته اچوي، بیل پیشوګانې خلکو ساتلي، هغې باندې ډېر مصرف کوي، د میاشتې زرګونه روپۍ پرې لګوي. نو دا د الله نیکانو بندګانو ته او د الله مسکینانو فقیرانو بندګانو باندې دا خرچ ولې نه کوي؟ مؤمن د لغوې کار نه او د بیهوده کار نه مؤمنان ځان ساتي. په دې کابل کې په دې موجوده مترقي حکومت چې راغلی دی ماډرن، په دې حکومت کې هره ورځ دوره د پس هفته پس به د اول کلونو کې به د اروپا نه او د غرب نه ډمان راتله او د کابل ایرپورټ باندې ویربیس باندې به دا ډمانو ته خلک ولاړو او غاړه کې به ورته امبیلونه اچول. دا صحنې تاسو لیدلي که نه دي لیدلي؟ او هغه ډمان به راتلل، بیا به په چمن حضوري کې او په هغه کې کانسرتونه ورکول او د هغې باقاعده ډېر باعزته طریقه باندې د هغې استقبال کېده. په لغوه کې و، په بیهوده شیانو کې داسې یو قوم مصروفول چې هغه تباه و برباد دی. د ځینې خلک مریض پاکستان ته وړي، د ځینې خلک مریض ایران ته وړي، د ځینې خلک مریض هند ته دوا ته وړي. د یو ډاکټر په غاړه کې د خواجه رواش په ایربیس باندې د یو ډاکټر په غاړه کې چا امبیل وانه چو چې راشه د افغانستان ته د غرب او د اروپا نه د خلکو علاج وکړه چې خلکو ته علاج اسان شي. د یو ورزیده انجینیر په غاړه کې چا هار وانه چو. زمونږ ملیان خو به ګیله نه کوو چې د یو شیخ الحدیث او شیخ القرآن په غاړه کې چا امبیل وانه چو، زمونږ ته هم اچوه. خیر موږ سره خو ورانې، خو د یو ډاکټر او د یو انجینیر په غاړه کې هم ته امبیل وانه چو چې راشه دا وطن آباد کا، راشه د دې وطن د خلکو مشکلات حل کا. 25 تلویزیون سنټرونه جوړ کړي، یو ټلویزیون سنټر داسې نه دی چې هغې کې خلکو ته د هیلت او د صحت په باره کې معلومات ورکړي. شته؟ ټول ډمان پکې، سبۍ نه چې پکې ډمان شروع شي، سبۍ نه 12 بجې د شپې پورې پکې ډمان ګډېږي. یو تلویزیون داسې نشته چې هغه تعلیمي برنامه ولري، تعلیمي برنامه ولري چې زمونږ قوم ټول بې سواده دی، انقلاب وهلی قوم دی، تعلیمي برنامه ولري نشته. یو تلویزیون داسې نشته دی چې هغه داسې یو برنامه ولري چې د افغانستان خلکو منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي، وحدت په خلکو کې پیدا کړي، د وطن محبت په خلکو کې پیدا کړي، الله او د الله د پیغمبر محبت په خلکو کې پیدا کړي. یو تلویزیون داسې نشته دی چې د قرآن او د حدیثو او د فقه او د عقایدو او د دینی معلومات ولري، د هغې یو پروګرام ولري باقاعده منظم، چې ټول تلویزیون دی دپاره چې قرآن ټي وي، قرآني تلویزیوني، قرآني تلویزیون نشته. ټول قوم په لغوه کې او په بیهوده شیانو کې، په سریالونو کې، د هندوستان په سریالونو کې مصروف کړی دی او خلک ټول هندوان شو. کابل کې اوس ښځې ساړي اغوندي، دا د مؤمن صفت دی چې مؤمنه ښځه به ساړي اغوندي. ساړي پیژنئ؟ همداسې ځي دوکان کې ټوټه اخلي، په ځان یې اچوي، نه یې ګنډي نه هېڅ نه هېڅ، لاسونه هم ښکاري پښې هم ښکاري. او یو مولوي صاحب راته ویلي وي په کوڅه کې ماشومان ناستو، کوټنۍ جوړه کړې وې او یو غټه تیږه پکې ایښې وه او ماشومان د هغې نه تابېدل، رام 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 یې ورته کوه. ماشومان واړه، هغې غریبانان څه پوهېدل؟ دا د هندي سریالونو د وجې نه، هندي تهذیب په افغانانو باندې نافظولو دپاره، هندوستاني تهذیب. ما ته وایي اردو شعر مه وایه، ته ما منې اردو شعر منې کوې، د اسلام کوڅه کې ماشومان رام رام کوي، کوڅه کې ماشومان د تیږو نه تاویږي، د تیږو نه طوافونه کوي، رام رام ورته کوي. حیوانان ټول هندوان شو. پرون راته چا ویلې عیسایت خورېږي، ما عیسایت خو به پټ خورېږي چې ته یو نیم به عیسایي کېږي یا به نه کېږي، ټول حیوانان هندوان شو.
نو دا لغوه او دا بیهوده شیان دا پکار ده چې بند شي او د دې بیهوده شیانو په ځای باندې زمون قوم ته مثبت شیان ورکول شي مثبت شیان علم دین ساینسي معلومات طبي معلومات د صحت باره کې معلومات اجتماعي علومو باره کې معلومات تاریخ باره کې معلومات دنیا باره کې معلومات د صنعت باره کې معلومات دی قوم ته د سمال انډسټریز چې کوم طریقه ده د وړو صنعتونو د لګولو د هغې یو تعلیمي پروګرام په تلویزیونونو کې شروع شي چې خلکو ته واړه صنعتونه وښیي چې داسې صنعت ولګوئ داسې صنعت ولګوئ چې ستاسو وطن پرې باندې آباد شي د وطن د آبادۍ په باره کې پروګرام ولري دینی پروګرامونه ولري نور دې نه زیات شیان کیدی شي چې په دې امورو کې کم خلک متخصصین دي پوهېږي هغوی په دې خبره باندې پوهېږي چې څه کیدی شي په دې کې د قوم د منفعت او پیدې دپاره خو دا اوس چې څه دي دا د مؤمن کار نه دی د سبا د شپږ بجو نه د ماسخوتن 12 بجو پورې موسیقي اورېدل او هندي سریالونه کتل دا د مؤمن شان نه دی من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنان د لغو نه اعراض کوي ټیم ختم دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درې صفتونه د مؤمن ستاسو مخې ته راغله په صفات المؤمنین کې ما خو ځان سره ډېر لیکلي خو چونکې همدغه وخت کې همدغونه خبره وشوه همدې باندې د الله رب العالمین موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي بله مسله دا ده چې پرون دا خو موږ ویلو چې کلاس دی که نه لکه صنف دی وعظ نه دی پرون موږ دا ویلو چې هر کس به لسو کسانو ته دعوت ورکوي نو لسو کسانو ته چا دعوت ورکړی ښه دا کار دی نو که زه لس ویم نو هلته خلک لږ کم وي که نه ښه 5 کسانو ته به هر کس دعوت ورکوي نو چا 5 کسانو ته دعوت ورکړی د لاس اوچت کوي مشر مې دا وظیفه ده کورنۍ وظیفه ګورو که کارخانګي به ګوري نه ښه استاد چې هغه کارخانګي ګوري که چې کوم استاد کارخانګي نه ګوري بیا لکان کار نه کوي شاګردان بیا کار نه کوي که نه وایي دا معلم صاحب ښه سړی دی پښتنه نه کوي نو زه ګوره پښتنه کوم زه معلم یم معلمي هم ډېره سخته ده هره ورځ کارخانګي مکتب کې هم ګورم ښه 5 کسانو ته چا ویلي دي ماشاءالله ګڼ تعداد کې خلکو ویلي او چا چې یو کس یا 2 کسان ځان سره راوستي هغه لږ ودرېږي خیر دی تکلیف وکړي الله به اجر درکړي انشاءالله چا ځان سره یو کس راوستی یا 2 کسان چا راوستي هغه کسان دې لږ ودرېږي ګوره جلال آباد خلکو نه کمزوري او ما ویلې چې تاسو به ګټئ مشرقي او د جنوبي خو لږ هغه شته که نه لږ تکړه شئ نو ماشاءالله ښه د ډېرو ملګرو کار کړی خو زما په خیال باندې یو داسې معاشره کې یو سنتي معاشره کې یو سنتي ټولنه کې 2 کسان راوستل سخت کار نه دی کابل کې ګران دی ځکه یو کور د لغماني او بل کور د هراتي دا خو زموږ ستاسو سنتي ټولنه ده یو ځای اوسېږو یو کور کلی مو دی د سوونو کلونو نه یو ځای اوسېږو 2 کسان راوستل ګران کار نه دی نو سبا دپاره کوشش وکړئ انشاءالله چې 2 کسان ځان سره راوړل کلک کوشش وکړئ انشاءالله دی کې خیر دی که یوه خبره د چا زړه ته پرېوته او یوه خبره باندې چا عمل وکړو نو انشاءالله هغې سړي ته به هم الله فایده ورسوي او د هغه په ځای باندې به الله پاک تاسو ته هم برکت به درته الله درکړي فایده به درته الله درکړي اجر به درته الله درکړي زه خو سوټونه نه اخلم نه تاسو نه زه پیسې غواړم چې زه هم سړي ډېر شي بیا ماته پیسې ډېر راکړي څه بل څه مسله خو نشته دا خو موږ دې دپاره وایو چې ډېرو خلکو ته فایده ورسېږي د قرآن طرف ته یو تحریک او دعوت پیدا شي ستاسو ژبې چې دی دعوت باندې شروع شي د الله د لارې داعیان شي د الله د لارې مجاهدین شي پرون مو بله کارخانګي ورکړې وه هغه دا وه چې هر سړی به سلام به لږ سلام مو ویلی و که نه هر سړی به سلام لږ زیات هغه کوي ګورې وروڼو ستړی مه شې خوار مه شې دا ښه خبره ده خو د سلام نه پس اصلي شی چې دی سلام دی دا دین موږ ته سلام ښودلی دی او د پښتو دا ستړي مشي خواره مشي دا ټول شیان کوئ خو دا د سلام نه پس کوئ سلام ژوندی کوي انشاءالله سلام کې ډېر برکت سلام ډېر قوي دعا ده السلام علیک تا باندې د الله د طرف نه سلامتي ورحمت الله د الله رحمت دی در باندې وبرکاته او د الله د طرف نه دی په تا باندې برکتونه یو څونه مضبوطه دعا ده څونه مضبوطه دعا ده ولې یو بل ته نه کوئ او دا نه چې ته د بل ته وکړم نو ماته څه پیدا شوه ته چې هغه ته وکړې الله یې تا باندې کوي ته چې هغه ته وکړې اخلاص باندې هغه باندې سلام اچې الله تا باندې مهربانېږي الله تا باندې مهربانېږي مسلمانان یو بل سره محبت کوي یو بل سره مینه کوي یو بل سره زړه خپل پاکوي الله پې باندې مهربانېږي الله پې باندې
رحم کوي. نو چا چې دی لکه انشاءالله موږ ټول مسلمانان یو هغه یو سلام خو ټول اچو خو لږ زیات کړی چا دی